السلام علیکم د سکون رادیو د خواله رسنۍ څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونو ته هرکلی زه کرم خان سمسور یم. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون د تورخم له لارې 14 د کندهار د سپین بولدک له لارې 24 د نیمروز د ورېښم پله له لارې 15 او د هرات د اسلام قلعه له لارې 22 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. نقوي وايي اسلام آباد کې میشت افغان کډوال باید روان زیږدیز کال تر پایه د اوسېدو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي وايي د روان زیږدیز کال وروسته به هیڅ افغان وګړي د دغه هیواد په پلازمینې اسلام آباد کې له ځانګړو اسنادو پرته د اوسېدلو حق ونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې محسن نقوي اسلام آباد کې میشت افغانانو ته د روان زیږدیز کال د ډسمبر میاشتې 13 ضرب الاجل ټاکلی دی. نوموړي ویلي تر دې نیټې وروسته ټول افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي باید د نه اعتراض سند یا NOC ترلاسه کړي. چاوای د افغانستان له نیمایي ډیر نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په خپل تازه راپور کې ویلي له تیرو 3 کلونو راهیسې د افغانستان 3.1 میلیونه خلک د بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا ویلي دي د خوړو نه خوندیتوب او د خوارځواکۍ لوړې کچې، طبیعي پیښو، اقلیمي بدلونونو، له جګړې پاتې شونو، ناچاودو توکو او پر بشري مرستو محدودیتونه افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړې د اغېزو د له منځه وړلو مخه ډپ کړې ده. او چا ویلي دي روان 2023 زیږدیز کال افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 3.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لرله، چې د راپور له مخې تر دې دمه یوازې 1.15 میلیارډ ډالر دغه بودیجه ترلاسه کړې ده. پر دې سربیره د اوچا دغه راپور کې راغلی دی روان زیږدیز کال له ایران او پاکستان تر دې دمه شاوخوا 1 میلیون افغانان هیواد ته راستنه شوي دي. د کرنې وزارت چارواکو ټینګار کړی دی چې دغه وزارت لخوا په افغانستان کې د ځنګلونو پرې کول په کلکه منع شوي دي. د یاد وزارت مرستیال دغه څرګندونې پکتیا ته د خپل سفر پر مهال کړې دي. هغه له مسؤلینو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دې ملي سرمایه یعنې ځنګلونو ساتنه وکړي. او د سوریه د دولت مخالف ډلې دغه هیواد له ځواکونو لږ تر لږه 10 سیمې نیولې دي. د هیئت تحریر شام په نوم د سوریه د دولت مخالف ډلې پر سوریایي ځواکونو پراخ بریدونه کړي دي. رویټرز راپور ورکړی دی چې دغه ډلې د سوریه د حلب ولایت په شمال کې د بشار الاسد د دولت تر کنټرول لاندې لږ تر لږه 10 سیمې نیولې دي. دا و د سکون رادیو د خواله رسنۍ څخه د نیوزیلند او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.